ټولنه کې شته هغو ته به متوجه کېږي عیسایي دلته بند ده دلته یهودي بند دی دلته فریمیسن نوغې بند دي د هغو جاسوسان دلته بند دي دلته د غرب تعلیم څوکې دلته بند دي دلته د غربیانو هغه روزل سوي جاسوسان دلته بند دي چې هغه د هغو دپاره کار کوي دلته په نورو ذریعو باندې ملوث خلک هغه بند دي وروره دلته مطلع له دغو څخه ما ته چې په افغان ټولنه کې شته چې اهل تسنن تشیع دا په مسلمانانو کې او په غیر مسلمانانو کې سیک او هندو دغه ترور په ټولو حقوقو به ټولو ته قایل کېږي په چا باندې به د مذهب په لحاظ د صنف په لحاظ د ژبې په لحاظ د منطقې په لحاظ باندې هېڅ کار نه لري زموږ کمیټون ته زه وایم او هغه څخه ما سوا په هغو خلکو پسې به تاسو تعقیب کوئ چې هغه بد خلک دي زما ورته په ټولنه کې راګرځي خصوصا دغه د دواعش فتنه دا د خوارجو فتنه دا د فرهنګ دښمن دغه ته به متوجه کېږي تر څو د دغه نوغې له خپلې ټولنې څخه وباسو او د افغانستان پاکه ازاده حوره ټولنه یوه داسې ټولنه جوړه چې د دنیا دپاره یو مثال وي نور د دې ټولنې اقتصاد چلول د هغو جوړول هغه په امارت پورې اړه لري هوښیاران ماغزه دي په امارت کې شیخ ککرۍ شته الحمدلله وروره به یوه خبره په اخر کې بله درته کوم موږ تاسې په مجلسونو کې سره غږېږو منفي شیان وایو راسئ دا منفي ګرایي نوره پرېږدو زموږ خبریالان وروڼه دي خامخا په منفي ټکي پسې ستا ګرځي ولې ورور دا خبریالي درته نه وایي ولې دا د خبریالۍ د ژورنالیزم دا مقدسه دنده ولې بدنامه کوي ولې په منفي ټکي پسې ګرځي که زه په خبره کې خطا شوی وم یا ما قصدن خبره کړې وه بس دې هغه خبره نه پسې پرېږدي بیا ما تر اخرته پورې پخوي همداراز نور دا زموږ ستاسې په ټولنه کې منفي ګرایي بیخي ډېره ده راس بیا منفي ګرایي پرېږدو راسې مثبتې خواته ولاړو په مجلسونو کې به خبرې کوو البته د امارت رازونه به راسپړو سره شریکوو به په کوم نیت د اصلاح په نیت تر څو امارت اصلاح شي امارت بقا پیدا کړي زما او ستا دپاره یو نمونه نظام وي داسې نظام وي د دنیا دپاره یو اسلامي بېلګې او په ټولنه کې بیا زهر پاشل او خلکو نه مخه بیا پروپاګند په امارت پسې کول امارت منفي شیان راسپړل چې امارت ټاکنې سمې نه دي کړي امارت دغه کار سم نه دی کړی امارت په دې میاشت کې تا ته څه وکړي په دې میاشت کې تا ته کوم ځای پورې ورسوي دا د نظام د روان دی انشاءالله تعالی تعالی به سم کړي سمه خوا باندې بېپوځي په ټولنه کې به بیا د خلکو په مخ کې منفي ټکي بیا نه وایي د خلکو په مخ کې مثبت ټکي وایاست د خلکو څخه د ولس څخه زما دا غوښتنه ده چې وروره مثبت ټکي وایاست دا مثبت دنیا ته ولې دا ټکي وځي دا خبرې دنیا ته وځي یو په خپل مابین کې ما ته زه سخته مشورې اړتیا لرم ما ته مشوره راکړه چې زه مشرتابت هم ورسوم ما ته مشوره راکړه په خپل کار کې ما ته مشوره راکړه د فوج په جوړولو کې د خپل اسلامي اردو په جوړولو کې ما ته مشوره راکړه د خپل ملک د اقتصاد په رغولو کې د دربدره ولس په راپورته کولو کې ما ته مشورې راکړه ما ته د خپل زیربناو په راپورته کې ما ته مشورې راکړه مثبتې مشورې راکړه تر څو چې زموږ ستاسې خلک زندګي وکوي او زندګي بقا پیدا کړي افغانستان بقا پیدا کړي افغانستان پایدار مستقل او دغه ډول لکه پخوا چې و دغه ډول ناپېیلی مستقل او حر هېواد جوړ شي په منفي ټکو پسې وروره مه ګرځي دا چاره که خبریالان کوي هم غلط کار ده دا که نور خلک کوي که موږ تاسې ملګري کوي چې دغه منفي پسې تعقیبوي دا هم غلط کار ده که ما او تا کوو هم غلط کار ده مثبتو ټکو ته متوجه البته منفي له ما سره شریک کړه ما ته ووایه زما دربدرۍ تر سل هم ډېرې دي هغه له ما سره هغه رازونه راوسپړه تر څو امارت ته ووایي مشرتابه ته ووایي چې هغه پر دغه موضوعاتو پر دغه خبرو په ټول باندې غور وکوي او ما او تا یې سالمه ټولنه درته جوړه کړه او داسې ټولنه وي چې زه پر ولسي کس باندې معتمد یم هغه ما ته معتبر وي هغه پر ما باندې اعتماد ولري او دا ټولنه په دا ډول باندې وچلوو د دنیا یو صاف صفا کامیاب نظام دې جوړ کړو سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین